مرګرو سوچ وکړئ که چېرې ستاسو مخې ته یو داسې دښمن راشي چې په هغه توره اثر نه کوي او خپل بدن په هوا کې ټوټې ټوټې کولی شي، نو تاسو به څه کوئ؟ د ون پیس په 2 اپیزود کې لوفي د یو داسې جادوګر سره مخ کیږي چې نه یوازې د هغه ملګري قید کړي وي، بلکې لوفي ته داسې سزا ورکړي وي چې د هغه ژوند په خطر کې وي. نو راځئ چې وګورو چې لوفي به د دې بګي نه ځان څنګه خلاصوي. کیسه د اولنۍ برخې نه سمدستي وروسته شروع کیږي. لوفي، زورو او نیمي په یو وړوکي جهاز کې په سمندر کې روان دي، خو دوی په منځ کې هغه شان مینه نشته. نیمي او زورو لوفي ته وایي چې موږ ستا د ټیم حصه نه یو، موږ بس مجبور یو چې یو ځای روان یو. لوفي ډیر خوشاله وي او د خپلې ډلې لپاره نښه جوړوي، خو نیمي ورته وایي چې سمندر ډیر خطرناک دی او ته ډیر ساده یې. په دې کې ناڅاپه یو پروفیسور لوګي د دې جهاز ته راشي او دی بېهوشه شي. کله چې د دې سترګې وغړېږي نو دوی ځانونه په یو ډیر خطرناک ځای کې ومومي چې نوم یې اورنج ټاون دی. دا ښار یو وخت ډیر آباد و او اوس د بګي کلون په لاس کې دی. بګي یو داسې سمندري غل دی چې شکل یې د سرکس د کلون غوندې دی، خو زړه یې د یو شیطان غوندې دی. د ښار خلک په زوره په یو سرکس کې کینولي دي او دا خلک مجبور وي چې د په بېخونده ننداره لاسونه وپړه کوي. بګي پوه شي چې د ګرینډ لاین نقشه لوفي سره ده، نو دی لوفي په یو غټه پنجره کې بند کړي. دلته موږ یو بل حیران کوونکی منظر ګورو. کله چې لوفي د نقشې د ورکول نه انکار وکړي نو بګي پې حمله وکړي. دلته لیدونکو ته دا پته ولګي چې بګي هم یو ډیول فروټ خوړلی دی. د ده طاقت دا دی چې دی خپل بدن په هوا کې ټوټې ټوټې کولی شي او واپس یې رايوځای کولی شي. زورو چې کله په توره په بګي حمله وکړي نو د بګي بدن کټ شي، خو ده ته هیڅ تکلیف ونه رسي او ټوټې واپس بیا رايوځای شي. دا د زورو په ژوند کې اول ځل وي چې د ده توره په چا کار ونه کړي. بګي لوفي له یو داسې سزا ورکوي چې دی په اوبو کې ډوب کړي او یاد ساتئ چې سمندري اوبه د لوفي غوندې کسانو طاقت ختموي. په دې وخت کې بګي د شینک ذکر وکړي. دی وایي چې شینک زما پخوانی ملګری و، خو هغه یو دوکهباز دی. لوفي چې کله د خپل رول ماډل باره کې داسې خبره ووري نو ډیر غوسه شي او بګي ته په غړمبار وایي چې زما د ملګري باره کې داسې خبرې مه کوه، هغه یو عظیم انسان دی. دا سین موږ ته ښیي چې لوفي د خپلو ملګرو دپاره څومره غیرتي دی. نیمي چې کله د لوفي دغه جذبه وګوري نو د دې زړه نرم شي. دا د غلا په ځای د لوفي او د زورو د بچ کولو اراده وکړي. زورو د بګي فوج سره جنگ شروع کړي او نیمي په پټه لار جوړوي. په آخره کې کله چې بګي خپل بدن په هوا کې جدا جدا کړي نو لوفي ناڅاپه په ده حمله وکړي. نیمي یو ډېر هوښیار کار وکړي. دا د بګي د بدن غړی، لاسونه او خپې په وړو بکسونو کې بند کړي او تاله ورته وښیي. بګي اوس صرف یو سر، 2 خپې او 2 لاسونه پاتې شي او ډېر وړوکی شي. لوفي په ډېر جوش سره خپله مشهوره حمله ګم ګم بازوکه وکړي او بګي د اسمان په لور والوځي. ښار آزاد شي، خو زموږ د ملګرو سفر لا سختېږي. په آخره کې موږ وایس اډمیرل ګارب ګورو چې د لوفي پوسټر یې په لاس کې دی. هغه د سمندر په منځ کې حکم وکړي چې خپل جهاز د لوفي په لور تو کړي. لیدونکي دا سوچ کوي چې آیا ګارب په لوفي ونیولی شي او د دوی په منځ کې څه پخوانۍ رشته ده. او همدې سره د اپیزود دلته ختم شي. اوس که دې ویډیو تاسو له مزه درکړی نو ضروري لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ او د دې د خوند نه ډک 3 اپیزود هم ضرور وګورئ.